مخکې له دې چې ویډیو ته لاړ شو له تاسو څخه هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ځکه چې د فسبوک پیجونه او لایفونه همیشه رپورټ کیږي نو د سبسکرایب کولو لپاره به لومړی راشئ دا سره بټنه سبسکرایب به کلیک کړئ له هغه وروسته به د بیل نشان کلیک کړئ یا د زنګ نشان بیا به آل یا ټول انتخاب کړئ نو له دې سره به زموږ د ویډیوګانو نشریدو سره به تاسو ته خبروای درشي جزاک الله خیر زاهد افغان سر مهرباني وکړه السلام علیکم السلام علیکم سترجنرال مبین صاحب شاهین وردک صاحب نیکی هیله مبین صاحب دا چې نن د اسلامي امارت کامیابه پالیسي روانه ده دا اول کې د اسلام د مبارک دین برکت ده دوهم د اسلامي امارت د مجاهدینو د تورو برکت ده او د فدایانو د وینو برکت ده چې نن ټوله نړۍ احترام لري او ټوله نړۍ کې کامیابه ډیپلوماسي روانه ده د اسلامي امارت او ان شاء الله دا به همدغسې روانه وي ځکه چې اسلامي امارت قربانۍ ورکړي دي د اسلام په دین باندې غیرت کړی ده او اسلام لوړ ده مبین صاحب د اسلام د الله لوړه ده مبین صاحب پوښتنه مې دا ده طالبان ولې د اسلامي امارت پلاوی ولې اسلام آباد ته تللی ده دغه د صلح په دغه مذاکراتو کې جریان کې ټول خلک هغه دي ټوله نړۍ تقریبا دخیله ده مبین صاحب تر هغه نه راواخله ده ایران نه راواخله ده ترکیې نه راواخله ټوله نړۍ دخیله ده په دې کې او ټوله نړۍ دا مذاکرات څاري او ټولو دلته په دې صلح کې ګټې شته دي چې افغانستان باید امن وي دلته یو نظامي باید دلته نور دا غلا او څه ختم شي دغه غله لاړ شي د دې ملک نه دا فساد دلته ختم شي نور دا وینه ودرېږي دلته ولې مبین صاحب طالبان لومړی هغه ته لاړه اسلام آباد ته لاړه ترکیې ته ولې لاړ شو یا ایران ته ولې لاړ نه شو ولې نورو هیوادو ته لاړ نه شو اولین سفر یې ولې اسلام آباد ته و نو په دې اړه کې وضاحت وکړي مبین صاحب نو طالبانو خو مخکې له دې نه چین ماسکو اندونیشیا او جرمني ډېرو ملکونو ته سفرونه کړي دي لومړی سفر خو طالبانو اسلام آباد ته نه ده کړی بلکې د دغه سفرونو وروستی پړاو اسلام آباد ته شوی ده تاسو د طالبانو سفرونه ته وګورئ ایران ته ماسکو ته اندونیزیا ته چین ته جرمني ته دې هېوادونو طالب سفرونه کړي دي هغه وروسته د اسلام آباد ته سفر کړی وروستی سفر اسلام آباد ته نه زه هم وایم چې وروستی سفر خو دغه اسلام لومړی سفر خو نه ده مبین صاحب زاهد صاحب اولین سفر د طالبانو قطر ته و چې دفتر یې لباس په علني نه مخکې خبره نه کوم مخکې اوس پس د دغه نه د تعطیلۍ نه چې دلته دوی رخصت شو دا ډېر افغانان په پاکستان هېواد کې تقریبا دلته ډېر افغان مهاجرین دي هغوی ستونزې لري او د دغه ستونزو د حل کولو د مشکلاتو د حل لپاره طالبان دې ته لومړیتوب ورکړی چې ګاونډي هېواد پاکستان سفر وکړي که تاسو ته معلومه وي دلته افغانان ډېر اکثریت تعداد کې افغان مهاجرین دي دلته هغوی متعددې ستونزې دي چې د کابل ګوډاګۍ او مزدوره اداره د ستونزو په حل کې ناکامه شوې ده تاسو به له دې نه مخکې لیدلي وي چې د پاکستان د کونسلګرۍ مخې ته دلته په د 11-12 افغانانو په شاوخوا کې دلته تر پښو لاندې شول د ویزې په اخیستلو کې نو دا د دوی د ناکامۍ سبب د کابل د ګوډاګۍ ادارې چې دوی یو کامیابه ډیپلوماسي نه لري کامیابه نه لري او هغوی په داخل افغانستان کې خپل افغانان وژني له افغانستان نه بهر به د هېوادوالو څخه مخالفت په ترکیې هېواد کې ډېرې ستونزې لري په نورو هېوادو کې نو دا به یو کړی د سفرونو وي چې طالبانو بیا شروع کړی دا او دغلته چې پاکستان ته شروع کړی دغه مشکلات د افغانانو دي تر هغو دې ته یو حل لار پیدا کړي مطلب مې همدغه مبین صاحب یوازې که دغه چې دا زمونږ خلک چې پاکستان ته تداوی دپاره روان دي دا دومره ستونزې دي چې یعنې ډېر وخت هغه لري هغه مې همدا وه بله مبین صاحب بله خبره کابل ادارې ادعا کړې ده چارواکو ادعا کړې ده چې دا سفر زمونږ په هماهنګۍ باندې شوی موږ عمران خان سره خبره کړې وه نو دوی خو دروغ باندې ډېر مشهور دي آیا دا خبره د دوی وزن لري؟ هو بالکل دغه د اشچي ماخستان سره په هماهنګۍ باندې لکه چې سوی وه د دوستم او د اشچي دوی کومه د دوی خبره د بازخ نه لري غلامان دي دوی مزدوران دي دا هغه خلک دي چې
پاکستان ته په امتیازاتو ورکولو باندې دوی طالب نه هیڅ ترلاسه نه کړل. دوی که چېرته د امتیازاتو په خاطر باندې دوی پوهېدلی چې طالبان پاکستان حاضرولی شي خپل خبر پرې منلی شي کېدی شي په حق کې دواړه معاونین د غني د پاکستان د هېواد نه وای. خو په دې باندې دوی ښه پوهېږي دوی بل په رسنیو کې څه لري نه. اوس د کابل ګوډاګۍ اداره څه وکړي مجبوریت یې ده څه وښیي. نور خو د وحید عمر خبرې تاسو واورئ د سی آی او د بلیک واټر د مزدور د سالې دغه افشا سوي پلانونه تاسو وګورئ. د هغه بل امنیتي ملي مخکینی مشر څه نومېږي شاید نبیل وردګ د هغه خبرې واورئ د دې نور والیانو خبرې واورئ. دوی خو چې په اسمان نه ټکه راولوېږي دا پاکستان ده. دوی د دې په خاطر چې پاکستان ته امتیازات ورکړي څه یې ونه کړل څه یې ونه کړل. فایده یې څه شي شوله؟ فایده یې هماغه شوه چې څه طالبانو ویلې هغه یې پرې ومنل خپل بندیان یې پرې خوشې کړل. له امریکا سره شوی تړون یې پرې ومنل نور بندیان دي هغه به راخوشي کوي. دوی به بېرته به پنجاودو کې کیني له یو بایک سره راغلي او له یو بایک سره که کېدی شي بېرته لاړ شي او که مخکې له دې چې طالبان راځي او دوی تښتېدلي نو بیا خو معامله بل رقمې کېدی شي نجیب په سرنوشت اخته شي. نو غلام او مزدور د هغه په خبرو باندې باور او اعتبار کول افغانان اوس په دې پوه شوي دي. دوی ډېرې زیړې کرښې سرې کرښې زیړې شولې د دوی ډېرې ژمنې هغه پوچ وخته. دوی له طالبانو سره مذاکراتو ته نه حاضر کېده. دوی ټرمپ ته پټ پټ خطونه لیږل. دوی جو بایډن کمپاین ته داسې یو حالت کې چې په خپله سوال کوي د کمپاین لپاره پیسې لیږلي دي. دوی جو بایډن ته دا تمه او توقع چې هغه به ولسمشر شي او د دوی په دوی به رحم وکړي په عسکر به پرېږدي دوی ته به ډالر. خو نه جو بایډن هم ورته غوږ درولی چې مطلب موږ وځو پاتې کېږو نه. وخت چې امریکا په افغانستان کې ماته خوړلې ده دا که هر ولسمشر د امریکا راځي دلته له کلینټن نه نیولې تر جو بایډن پورې ټولو ماته خوړلې. ټولو په افغانستان کې زور ازمایي کړې ده. ټولو دلته اسلحې استعمال کړي. تر اوباما بدتر او له اوباما ټرمپ بدتر او له ټرمپ نه جو بایډن بدتر ده. دوی ښه نه لري. دوی ټول صلیبیان دي. د صلیب جګړه په مخ بیا خو چې زور یې ورسېږي. د اوباما په وخت کې چې څومره عملیات څومره ملکي خلک شهادت ورسېد د هغه د بوش په وخت کې نه وسوي. د ټرمپ په وخت کې چې څومره عملیات تېر شول څومره عسکر راغلل دلته د بمونو مور استعمال شوه. دلته په سلګونو کلیو جوماتونه په شهادت ورسېدل لیکن طالب مات نه شو. حتی طالب مات نه چې طالب مهار نشي کړلی. طالب لا غښتلی شو. طالب ډرون ته لاسرسی پیدا کړ. طالب نن سبا د تیارو ضد وسایل پیدا کړي. طالب نن سبا پارک باندې د بمبار وسیلې پیدا کړي. نو انشاءالله العزیز دوی باندې هغه وخت را روان د امریکایان دا د زرین چانس دا هېڅکله له لاسه نه ورکوي. دوی به له افغانستان نه خامخا وځي. په 14 میاشتو کې به وځي. اخرنی عسکر به یې وځي چې ونه وتل نور بیا په موږ په ډرون حملو باندې د دوی بیسونه ولو. دې ښه بې فکر شي. الحمدلله طالب هغه د 2001 طالب نه ده. طالب داسې وسایلو ته لاسرسی پیدا کړی چې امریکایان ورته حیرانه دي. طالب د 80% ټاکس اخلي محصول اخلي. طالب ته پیسو د هیڅ شي کمای انشاءالله العزیز نسته او دا به ټول د دغه ملت د دفاع په خاطر مصرفېږي. موږ د په ناس نهار یو خو چې غلام او مزدور رانه سر پورته نه کړي. دوی په سلګونو بیسونه خالي کړه. امریکایان 200 واړه بیسونه خالي کړي دي. حتی هغه د سیمونو سیمې خاردار او هغه خاورې کې شاوخوا سیمان هغه هم ترې وړي. تنه د خاورو ډېرې ورته پیښې دي. دوی به څه کوي؟ دوی به اخر وژل کېږي یا به شاړې لاس به جګوي پروفایل کې به خپل عکس لګوي چې نور به توبه ده. تاسو به محب ټامي وګورئ چې په 3 کیلومترۍ کې بیا له ما سره هم سلفیانې اخلي. دا محب ټامي. دوی به بیا وګورئ چې طالب ته به همدغسې خیاطي کوي. دا خیاطان دي. دا سکشویان دي. دوی په چاپلوسۍ او په مداریتوب او په دغه شیونو کې دکتورا اخیستې ده. دوی نور څه شی زده دي. دوی څه ونه کړه. دوی خپل د هغه عسکر پوښتنه لا ونه کړه چې امریکایانو جنسي تېری ورسره کړی. په سوونو والې دوی عسکر بمبار کړي. دوی اربکیان یې ووژل دي. دوی هغه خلک دي چې د امریکایي ټانګونو شاته به وزیران روان ته مخکې کېدلی نشته. نو دوی که خوشحاله کېږي که خفه کېږي طالب جان را روان ده. د دې وطن اصلي بچیان را روان دي. غازیان او اتلان را روان دي. د هغه مخه څوک نشي نیولی. هغه که په زوري بالکل جنرال صاحب که په زور یې که پر ازای ده وطن بودی احمدشاه بابا د زمانو یوه خبر بلم ده ډیره جالبه خبر دلته ده چې د مزدورانو دغه څوک چې پاسپورتونه خارجي دي خپل نابلیل میلمانه دي په افغانستان کې دی وایي راشي طالبانو ته موږ دفتر ورکوو. هغه څوک چې صاحب د کور دغه ته سره هم دفتر ورکوي خدای دې خوار نه کړي. ما ته په وردګو کې دفتر راکوي. دفتر خو ته افغانانو درکړی ده. 60 کاله په ارګ کې ناستي. ښځه دې په امریکا کې لور دې په امریکا کې زوی دې په امریکا کې په خپله ناستې د چاردیوالۍ د ارګ چاردیوالۍ شاته او دفتر افغانانو ته ورکوي.
چې داسې د نر زوی بیرون ته راوځه د کوټسنګي کې وګرځه د نرخونه بیه کړه د افغانانو وګوره څه حال دی فلان دا د دې هغه خام فکر هغه پوچ فکر دی چې دی وایي چې نه موږ ګویا دا له روزانه دفتر ورکوي طالبانو ته طالب دفتر ته ضرورت نه لري طالب د کور لري طالب د بچیان دي طالب د اولادونه دي طالب د بابا او نیکه د خرڅ دي د غوندلې دي چې ښځه په امریکا کې لوري په کاناډا کې زوی په جرمني کې په خپل هر کې نو سره دفتر راکوي دفتر راکوي دیموکراسي مانم جمهوریت طالب تر دغه نامه لاندې د امریکا امپراتوري ماته کړه طالب بیسونه ور ختم کړ طالب د اشغال ختم کړ طالب دغه چا چې تا ورته سجده کوله ګډاګۍ وي مزدوري وي د هغه په خاطر د خپل افغانان وژل هغه یې راته په ګونډو کړې ده بیا دوی وایي امریکا ماته نه ده امریکا نو ماته څه رقم تر اوسه امریکا د کوم هیواد نه وتلی ده امریکا په خپل تاریخ کې له خپل کوم دښمن سره مذاکرات کړي دي امریکا خپل غلامان همدغسې هر وخت ناامیده پرېښي لکه تاسو چې پرېښودلی دا خو د تاسو باور او یقین چې امریکان به نه وځي مونږ خو له اول ورځې نه ویل چې امریکا به ځي دا خاوره د مونږ د دې خاورې مالکان مونږ تاسو د دې په خاطر چې افغانستان د بیا رغونې په نامه باندې دلته 3 لک امریکایي فوجیان راغله ځان سره اسلحې راوړلې سړک د ماته جوړ کړو لیکن ټانک د امریکانو په روانه مونږ ورپسې پیاده خوشو د کابل قندهار سړک د سم لکه د بادرنګ وجوې داسې دي نه پوهېږو چې دا سړک د دلته رومیان مونږ ته کوي همدغه د دیموکراسۍ لاسته راوړنې دي یو څو پلچکه دې جوړ کړي دي هغه هم بیا بېرته په خپله والوځئ داسې په هغه پلچک او سړک ما نه پرېږدې چې لاړ شم د امریکانو ټانک روان یم زه شاته پیاده روان یم زه هغه سړک څه کوم دا پلچک څه کوم زه هغه مکتب څه کوم چې تا ته بیس جوړ کړی روغتونونه تاسو په خپله تاسو که نران وئ په دې 18 کالو کې تاسو به یو روغتون جوړ کړی تاسو به یو معیاري پوهنتون جوړ کړی تاسو به یو د اوبو بند جوړ کړی برق مو تولید کړی برق مو له تاجکستان نه په یو بټنې در تاړی دا ملک به انشاءالله طالبان جوړوي دا به د دې هیواد اصلي وارثان جوړوي د ټاپي پروژه مو څه شوله ولې ودرېدل هوایي دهلیزونه جوړوي په هوایي دهلیزونه څه شی کوي ولا هندوستان ته رومیان لېږم جنرال صاحب ټاپي پروژه ورسېده خلاصه شوه خبر نه یې احتکاس پکې روان دي دا سره کوم ګاز دي چې موږ په سترګو ونه لیده جنرال سپیوال د ټاپي پروژې دی هغه هوایي دهلیزو دی ما ته سړک د کابل او قندهار جوړ کړي امنیت دی ونیسي چې زه په دې سړک نه تامې دی راته کریزي کی عجبه خبر ده دا هوایي دهلیز کې چې شی لګي خلکو خټکي ونی او ټولې په سړکو واچول رومیان په سړکو وشیند دا ورته ما خو نه ودر تیری چې رومیانو کوي ښه شي وکړو جلغوزي وکړي دا چې کله خلکو جلغوزي را ټول کړو اوس وایي ښځه خو دا جلغوزي زه څه کومه بادام به م کرلي دغه ده رولګۍ میړه صاحب هندوستان ته برق ورکوو و هندوستان ته برق ورکوي 15 کاله ما پرېږدئ چې زه بیا نو دنیا ته کومک ورکوم مونږ یې دا څه بلا معجزه راغلې دا به بیا 15 کاله پس جرمني او امریکا ته قرض ورکوي 15 کاله نور مې پرېږدئ وایي بیا به په امریکا کې د مونږ اړي دا د 15 کاله مو نور هم پرېښودې څه غول دې وکړه بیا به ویلې چې والا ما ته خو عبدالله چیلکونه اچول خو چې چیلاک یې اچول نه به دی که ګوډي پران به دې نه جګوه چې د چیلاک زور نه لري دا نو اوس خبره ده هلته د طالب ادرس دې ورکړو چې طالب چېرته ده اوس طالب د هر دروازه ورته ټکوي چې بابا راووځه جوړ نه کړو جوړ نه کړو جوړ نه کړو جوړ ښه دې جوړ کړه ښه دې جوړ کړه هغه متل خو دې زده ده د موږ سره کومه متل سمه سیوري ما کې وایي هغه په ونه خېژم امنیت راسي زه کتاب لیکم خانه دې د پلار خرابه زه کتابونه لیکې هغه دې به دې څه غول شیندلي بیا د بید مافي طالب جانه څه راځي اول شړنګا بابا مردار کسي کتابونه لیکي اکومندو کتاب لیکلی شاهین صاحب د کتاب نوم ګوا کیسه چلتا ہے یعنی خر څه رقم زی سل صفحې اول مخکې لیکلي ګوړه کیسه چلتا ہے نه نوي مخونه یې دا لیکلي ټک 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 دا به هم دغسې یو کتاب ولیکي چې خر په ونه څنګه خیزي مبین صاحب چې هندوستان ته برق ورکوو ماشوم لیوني مرتلی وایي صحیح ده صحیح ده بیخي صحیح ده دا د مونږ بیا د دلته خیاطان وایي د دې بدیل نشته خر په هر کې کېنوه که تر دې ښه حکومتداري ونه که شرط یې کار د هسې د ده له خرو سره مینه ده نو چې خرو سره د مینه د 6 کاله ته 19 مشر 19 کاله یو 3 کاله خر پرېږده چې هغه څه کوي وګورو خر ونې ته خېځوي
عجیبه انسانیت د عجیبه مخلوق د عجیبه خلق دي د نړۍ ګدایي مفکر نه او ښه نړۍ نه ګدایي کوي اتانوري د 40,000 ډالرو ساعت په لاس کوي نړۍ نه ګدایي کوي د 3 لک ډالرو موټرو ضد د ذریعې کې ګرځي هغه هم لاس دا نظام سي ګرځي نړۍ نه ګدایي کوي خلکو ته 4 کیلو غنم ورکوي خپل وروره د رجال برجسته 500 باډیګارډان ځان سي ګرځي دومره دای مهمه نو د 1 کوټ نه بیا بیرته جو بایدن ته پیسې لګي هلته ګدایي کې هلته پیسې کمپاین هلته پیسې لګي لندن ته لګي نه ډاکټر صاحب راغی موږ د افغانستان ډاکټرانو ورانه ډاکټر نجیب ډاکټر غنی ډاکټر عبدالله ډاکټر کرزی دا ټول ډاکټرانو خدای دې پاره ډاکټر محب او ډاکټر محب او نوم بیا چې افغانستان طالب او مولا وران کور ډاکټرانو وران کړل سلام علیکم تڼیوال صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ تاسو په اجازه درې دقیقې وخت ماته مراکې چې څو وایو ورونو د نړۍ تاریخ ته که فکر وکړئ خصوصا د امریکا تاریخ ته داسې په ډیپلوماسۍ کې داسې شکست د هیڅ چا څخه نه و خوړلی د افغانستان اسلامپال ملت څخه چې رهبري د افغانستان اسلامي امارت کوي وی ګورئ تاریخ وګورئ دا نه ده چې زه د ګډې نه وایم وی ګورئ تاریخ وګورئ په دغه توافقنامه کې د هره ماده د افغانستان د اسلامپال ملت په ګټه تومه شوې ده او بله خبره ده چې د اوس کوم ځان راځي دغه 15 ورځې د افغانستان اسلامي امارت یعنی د افغانستان اسلامي ملت چې رهبري د افغانستان اسلامي امارت کوي د ګوډاګۍ ادارې مرکچیانو ته په لاس کې 15 صفحې یعنی 15 ورقې ورکړي دي دغه ورقې کې لیکلي دي د تسلیمۍ چې د افغانستان ګوډاګۍ اداره به په څه قسم تسلیمیږي تر 15 جنوري پورې د ولسوالۍ نه به شروع کوي ولایت نه به شروع کوي که مستقیم د ارک نه به شروع کوي نور هیڅ کومه خبره نشته نور بحثونه ماسونه وخت تیر شوی دی ټول نړیواله ټولنې امریکا چین روسیا ټول جهان دا شی تصدیق کړی دی طالبان سره نور د دې خلکو سره خبرې معنا نه لري لکه د یو حیوان سره چې خبرې کوي نو څه به ورسره وایي حیوان ته به څه وایي غوا ته به څه وایي څه وایي دا خبرې خلاصې شوي دي بس خالي دا خبرې ټول د پروتوکول دي چې په څه قسم په ارامه فضا کې په انسانیت سره قدرت تسلیم کوي نور هیڅ شی نه پاتې شوی په همدې خاطر د افغانستان اردو چې ورته وایي پولیس اربکیان دې ورونو ته